سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا مله احمدزی ستاسو په چوپړ کې. دوستانو، نننی درس زموږ تاسو په بونجور کمپتخیت او یا سلام وطنوالو په درس کې دا درس چې ده د دې موضوع چې ده له پختې د کوپ یا په انګلیش کې ورته پارټس اف باډي وایي. دوستانو، دغه درس اوږده درس ده. البته تاسو نه په دې کې بخښنه غواړم چې لږ زیات وخت ونیو تر څو چې دا درس مې تاسو ته آماده کوو. ما تاسو ته پخوا خپل معذرت، خپل مشکل ویلی ده دوستانو چې زه ژوند کې ډیر مصروف یم. زما ماشاءالله دي 4 بچیان ده، ژوند ده، کاروبار ده، یو څه بل څه ده، نو زه رسیدګي نشم کولی، کله نه کله ځنډیږي درسونه. نو موږ سره مهرباني وکړئ وزغمئ. او زه فکر کوم چې په هر درس کې زه تاسو ته دومره درس درکوم، دومره لغتونه درکوم چې تر څو بل درسه پورې لا تاسو هغه زده کړئ. په هغه کې بې نهایت زیات لغتونه ده، ګرامري دي. کوشش وکړئ په هغه باندې کار وکړئ تر څو چې نوی درس تاسو ته راځي. صحیح ده؟ نو نننی درس زموږ تاسو ملګرو دا چې دا د انسان د بدن غړي په باره کې ده، او دا 2 پارته لري. لومړی پارت به یې نن ووایو، دوهم پارت به ورپسې وي. د دې په باره کې به زه تاسو ته معلومات داسې درکړم چې اول به موږ تاسو دلته لاړ شو چې موږ تاسو کوم شیان لوستي وو. هغه دلته دا ده چې مخکې موږ تاسو د شماره د فامیل په باره کې ولوسته. اوس موږ تاسو لپغانس فزیک یا فزیکل اپیرنس باره کې وایو. لکه مثال د خبرې دا چې خپل د فزیکي یا د خپل د بدن د خپل د صحت د دغه شیانو په باره کې خبرې کوو. صحیح ده؟ نو بیا راتلونکي ورپسې دا نور درسونه ده، خو په دغه درس کې چې دا نننی درس چې موږ تاسو لولو دا چې دا 2 برخې لري. البته ما ځکه دا مې 2 برخې کې چې ډیر اوږده ویډیو به کې وشي او بیا تاسو ته مشکل جوړیږي، دومره اوږده درس نشئ زده کوئ. سمه ده؟ نو د دغه موضوع لپاره ما دا په 2 برخو تقسیم کړ. لومړی درس به نن ووایو او دغه به تاسو ته ډیر زیات زحمتي، ډیر زیات به مشکلات به دای چې مثال د خبرې تاسو به هغه زده کوئ، او که نه زده کوئ مشکلات نشته ورونو. سمه ده؟ نو درس راځي چې شروع وکړو، خو د ټولو نه مخکې به زه به تاسو په دې پوه کوم چې لپغانس فزیک دا د څه په باره کې خبرې کوي. دا زموږ تاسو د بدن د غړو په باره کې خبرې دي. اوس به ځینې دوستان ووایي چې دا د درس ګټه څه ده؟ د دې درس ګټه دوستانو دا ده چې تاسو به د خپل د بدن غړي زده کوئ. د مثال په توګه که چیرې تاسو مریضیږئ او تاسو شفاخانې ته ځئ، ډاکټر ته ځئ، اپاینټمنټ اخلئ، غندیو اخلئ، او ډاکټر به تاسو ته وایي چې الکه کوم ځای دې درد کوي، نو ته په هغه وخت کې خو ویلی نشي مثال د خبرې زما خپه خوږیږي که نه، نو هغه فرانسوي خو ستا په خپه نه پوهیږي، نو ته مجبور یې چې د دې لغت یا د دې خپه نوم زده کړې. صحیح ده؟ او یا د مثال په توګه که چیرې مثال ستا زړه درد کوي او ته د درد کلمه دې زده نه وي، نو په اشارو باندې خو نه کېږي که نه چې داسې ګېډه ورته وسولوې راوسولوې یا ورته ووایې چې زما ګېډه خوږېږي. صحیح ده که نه؟ نو دا لغتونو موجودیت او ضرورت همدغه ځای ده، او دا زموږ تاسو په لومړی برخه او په لومړی درس کې به دا موجودي. په دوهم برخه کې به دوستانو موږ تاسو دا شیان زده کوو چې د مثال د خبرې د سترګو ډاکټر ته به څه وایي، د عمومي ډاکټرانو ته څه وایي یا متخصص ته څه وایي، مثال د خبرې د روماتیزم ډاکټر ته به څه وایي، د ماشومانو ډاکټر ته به څه وایي، جراح ډاکټر ته به څه وایي، څوک چې عملیاتونه کوي، او همداسې نور شیان. مثال په توګه که چیرې تاسو ته وایي چې مثال ځان یو خواته واړه یا بل خواته واړه، یا خپه کږه که یا خپه اوږده که یا لاس کږه که یا لاس اوږده که، دا شیان به موږ تاسو د درس په 2مه برخه کې. نو خدای دې وکړي چې دغه درسونه موږ سره تاسو تر اخره پورې ملګرتیا وکړئ، ولولئ. او دوستانو که چیرې چینل کې نوی یاستئ مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ، نوی درسونو ته ځان آماده کړئ او نوی درسونه لاسته راوړئ. او که چیرې پخواني ملګري یاستئ د وطنوالو سره ملګرو سره درسونه شیر کړئ تر څو چې زموږ هموطنوال، زموږ ملګري او زموږ دا کوم بدبخت خلک چې وطن څخه تښتي او په ډیر مشکلات
د خپل ځان یو ملک ته رسوي او په سختي په مشکلاتو اسناد لاسته راوړي او ژوند مخکې کوي، نو هغه دوی ته یو څه خدمت وشي او هغه دوی د خپل مشکلات په خپله حل کړي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه درسونه ستاسو د ګټې وړ وګرځي. راځئ چې ډېر خبرونه تېرېږو او درس ته شروع کوو. ښه دوستانو، د پخوا په شان ما درسونه داسې اماده کړی ده چې په څلورو ژبو ده، په فرانسوي ده، په انګلیش ده، پښتو ده او دري ده. نو ما تاسو ته د خپل درس په شروع کې یو وخت کې ویلي وو که چیرې تاسو کوشش وکړئ حتی تاسو انګلیسي ژبه هم زده کوئ زما درسو کې، او پښتو دري خو زموږ تاسو مورنۍ ژبه ده، دا باید زده کړئ، او فرانسوي د خوته ده. سمه ده؟ نو کوم دوستان چې په دري ژبه خبرې کوي هغه دوی ته به بیل ویډیو جوړیږي او هغه دوی زموږ په چینل کې پیدا کوی شي او هلته په خپل دري ژبه باندې دې زده کړي. او کوم چې زموږ تاسو پښتانه ملګري دي او وطنوال دي هغه کوی شي چې دا ویډیو تر اخره پورې تعقیب کړي او د ویډیو په آخر کې هغه درسونه ډاونلوډ کړئ او تکرار کړئ. سمه ده؟ نو ملګرو، بیا هم د پخوا په شانتې زه تاسو ته دا وایم چې مهرباني وکړئ دا درس چې لولئ، مثال د خبرې لبوش، مثال دا کوم کلمه چې لبوش تاسو ولوسته دا خوله ته ویل کیږي، نو قلم کتابچه واخلئ، حد اقل دغه کلمه یو لس ځلې ولیکئ. دا مهرباني وکړئ، یو ځلې وکړئ، وګورئ چې ستاسو څومره پرمختګ لاسته راځي. بیا به تاسو به خامخا وایئ چې رښتیا هم دا کار ګټور و. نو راځئ چې شروع وکړو. تاسو کوشش وکړئ چې ما پسې تکرار وکړئ تر څو د دې نومونو او یا د دې بدن د غړو نومونو په تکرار کې تاسو ښه آماده شئ. صحیح ده؟ نو راځئ چې شروع وکړو. ښه دوستانو، لبوش، 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 لبوش څه ته ویل کیږي؟ د پخوا په شان ملګرو که چیرې تاسو په لا ل او لو نه پوهیږئ، مهرباني وکړئ زموږ پخواني درسونه وګورئ، هلته تاسو ته مؤنث، مذکر، منفي، مفرد او جمع ټول ښودل شوی ده. تاسو کولی شئ چې هلته هغه زده کړئ، بل هغې نه بیا لا، لو او له باندې پوهیږئ. صحیح ده؟ نو دا مؤنثه نوم ده لبوش. صحیح ده؟ څه ته ویل کیږي؟ موت، خوله ته ویل کیږي، خوله. صحیح شوه؟ لشوو، لشوو. ګوره که چیرې یوه ویښتې نو دا څه نوم ده؟ مذکر نوم ده. خو دا چې اوس جمع شوی ده، څو ویښته اوس یو دانه نه وي که نه، زموږ تاسو سر کې ډېر ویښتې وي که نه، نو د دې دپاره مثبت بخښنه غواړم آرټیکل یې ورته استفاده کړی. لشوو، 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 لشوو. څه ته ویل کېږي؟ hair، hair، ویښته، ویښته. le ciel، le ciel، le ciel، le ciel. eyelashes، eyelashes، eyelashes. پښتو ژباړه یې څه ده؟ د سترګې او یا د سترګې باڼه. صحیح ده؟ د سترګو باڼو ته څه ویل کېږي؟ eyelashes. سمه ده؟ او یا که چیرې بیا په باڼه باندې نه پوهیږئ ملګرو، دا زموږ تاسو د سترګې په دې اضافي غوښه کې دا کوم اوږده اوږده ویښته چې ده دې ته eyelashes یا لسیل ویل کېږي. سمه ده؟ نو تاسو که چیرې دلته پام وکړئ، دلته وګورئ یو ام ښودل شوی ده او بل ورپسې پی ال ایښې ده. نو د ام نه مطلب دا ده چې masculine یعنی نارینه نوم ده، مذکر نوم ده، او پی ال معنا پلس یعنی مثبت نوم ده. مطلب دا ده چې ګوره ل ال ای اس مطلب یو دانه یوه باڼه نه ده که نه. صحیح ده؟ څو لکه زموږ تاسو په سترګو کې څو لکه تقریبا زیاتې باڼې وي که نه، نو هغې دپاره مثبت پی ال ورته ایښې ده. د هغه وروسته بل کلمه چې ده لکوغب، 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 لکوغب. څه ته ویل کېږي؟ باډي، باډي، باډي څه ته ویل کېږي؟ بدن. سمه ده؟ لکو، 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 لکو. نیک، نیک څه ته ویل کېږي؟ غاړه،
غاړه. سمه ده. لا دانت. لا دانت. لا دانت. لا دانت. چی ته ویل کیږي په انګلیش کې؟ توت. توت. غاښ. غاښ. سمه ده. لا جو. لا جو. لا جو. لا جو. ملګرو، لا جو چیک ته ویل کیږي. چیک څه ته ویل کیږي؟ غومبرې. زموږ تاسو دا د مخ غوښه دې ته څه ویل کیږي؟ غومبرې. دا د ګیرې نه بره. سمه ده. او د سترګو نه لاندې دغه ځای ته غومبرې ویل کیږي که نه. نو له ژو چې ده هغه غومبرو ته ویل کیږي، خو ژو لوبې ته هم ویل کیږي. دلته معنا یې غومبرې ده. سمه ده. د هغه نه وروسته لا لیفغ. لا لیفغ. لا لیفغ. لا لیفغ څه ته ویل کیږي؟ لپ. لپ. لپ څه ته ویل کیږي؟ شونډې. شونډې. د هغه نه وروسته څه لرو؟ لو نی. لو نی. لو نی څه ته ویل کیږي؟ نوز. نوز. نوز څه ته ویل کیږي؟ پزه. زړه چې په دې ځای لیکئ او په دې ځای. که چېرې موږ نه کوم غلطي کېږي بیا هم بخښنه غواړو ملګرو. صحیح ده. کېدای شي چې موږ د پښتو املا غلطي یا صحیح خیر د موږ سره یې وزغمئ. سمه ده. ښه دوستانو، د هغه پسې کوم کلمه چې ده هغه څه ده؟ لوی. 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 ګوره هماغسې موږ تاسو ته که چېرې په یاد یې ښودلی و چې دوه ځانې واول راسي، یو واول د منځه ځي. صحیح ده. لوی. لوی. لوی مطلب یوه سترګه. سمه ده. او که چیرې دواړه سترګې ښایي نو بیا لزیو. 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 موږ تاسو مفرد منفي نومونه لوستی وو په تېرو درسو کې. بیا هم که چیرې ملګري زموږ دوستان په دغه مثبتو منفي نومونو باندې نه پوهېږي، مهرباني وکړئ تېر درسو ته لاړ شئ، هلته تاسو پوهېږئ پې. بیا د دې مخې ته ګوره ملګرو یو ام کېښوده شوې ده. مطلب دا ده چې دا یو مذکر نوم ده. زه به تاسو په دې خبره په اسانه طریقه پوهې کوم چې په فرانسوي کې هره کلمه مؤنث او مذکر لري، او یا په عامه ژبه زه به تاسو ته ووایم چې نر او ښځه لري. صحیح ده. حتی که چیرې تاسو د یو ګیلاس په باره کې غږېږئ هغه هم یا نر به وي یا به ښځه وي. که د خوراک په باره کې غږېږئ هغه به یا به نر وي یا به ښځه وي. که د ترکاري په باره کې غږېږئ یا به هغه نر وي یا به ښځه وي. صحیح ده. نو دغه خبرې دپاره زه تاسو ته دا ټول شیان داسې په ټکی په ټکی ښیمه، ځکه چې ما تاسو سره وعده کړې وه چې دا کورس به تاسو ته ډېر پروفیشنل البته حرفه‌ایي توګه باندې به وړاندې کیږي. صحیح ده. لزیو مطلب سترګې، دواړه سترګې مطلب ده. آی او یا آیز. صحیح ده. سترګې. ښه. اون اوغی. اون اوغی زړه دی چې اون اوغی وایي، یعنې یوه غوږ، او یا له اوغی مطلب دا ده چې مؤنث آرټیکل ورته استفاده کوي. له اوغی او یا اون اوغی. اوغی. اوغی ال ورسره نه تلفظ کیږي. سمه ده. نو ایر. ایر څه ته ویل کیږي؟ غوږ. دلته یې ژباړه ده غوږ. ښه. ورپسې چې ده لا پومت. لا پومت. لا پومت. چیک بون. چیک غومبر ته ویل کیږي، بون هډوکي ته ویل کیږي دوستانو. نو دلته مطلب یې دا ده چې د مخ هډوکی او یا د غومبورې لاندې چې دا کوم هډوکی ده ده ته پومت ویل کیږي. پومت. سمه ده. د هغې نه وروسته کوم کلمه چې موږ تاسو سره ده هغه څه ده؟ له سوخسیل. له لو سوخسیل. لو سوخسیل. لو سوخسیل څه مطلب؟ آیبرو. آیبرو. وریځې. وریځې. صحیح ده. وریځې باندې خو پوهېږئ که نه چې زموږ تاسو د سترګې د پاسه دا کوم تور ویښته چې ده دې ته وریځې ویل کیږي. سمه ده. ورپسې لا تت. لا تت. لا تت
څه ته ویل کېږي؟ هېډ، سر. سمه ده؟ نو دا نومونه ده چې دوستانو ما تاسو ته د بدن د غړو په باره کې راخیستې ده. ځو د بل سلاید په لوري. ښه، بیا هم هماغه مخکینی درس په شان لو ویزاژ، لو ویزاژ، لو ویزاژ څه ته ویل کېږي په انګلیش کې؟ فیس، فیس، مخ. لا پواتخین، لا پواتخین، لا پواتخین څه مانا؟ چست، چست څه مانا؟ سینه، سینه. سینه نه مطلب دا ده دوستانو چې مثال د خبرې زموږ تاسو دا د سینې قفس ده که نه؟ که چیرې مثال د خبرې ته ستا د سینې قفس درد کوي نو ته ویلی شي چې je suis mal au poitrine، زه په سینه کې درد لرم. دا شان دی. صحیح ده؟ un estomac، un estomac، un estomac، un estomac، un estomac په انګلیش کې ورته څه وایي؟ stomach، stomach. معده، معده. معده باندې خو پوهېږئ دوستان، ډوډۍ چې خورئ هلته ذخیره کېږي او هضم کېږي. le bras، le bras، le bras څه ته ویل کېږي؟ arm، arm، بازو یا مټ. بازو دا زموږ تاسو د څنګلو یا مړوند څنګلو نه بره ځي کې او د اوږه نه لاندې چې دا زموږ تاسو ځینې ملګري چې سپورټ کوي او دا بازو غټوي دې ته بازو ویل کېږي یا le bras ویل کېږي. صحیح شو؟ un épaule، un épaule، un épaule څه مطلب؟ shoulder، shoulder څه ته ویل کېږي؟ اوږه، اوږه. le coude، le coude، le coude، le coude. elbow، elbow، elbow څه ته ویل کېږي؟ څنګل، څنګل. یا په فارسي کې ورته آرنج وایي که نه؟ موږ تاسو کله چې دا لاس کږوو او دا کوم هډوکي کوم ځای نه چې کږېږي دغه ځای ته خدای دې وکړي چې ما نوم تاسو ته غلط راایښی نه که چیرې غلط هم ایښی نو مهرباني وکړئ تاسو موږ ته په کومنټ کې وښایئ او زموږ دا غلطي نه سترګې پټې کړئ. سمه ده؟ ښه. le poignet، le poignet، le poignet، le poignet، le poignet. wrist څه ته ویل کېږي؟ مړوند یا د لاس بند. le poignet. سمه ده؟ la main، la main، la main څه ته ویل کېږي؟ لاس، لاس. hand. سمه ده؟ le doigt، le doigt، le doigt، le doigt، le doigt. finger، finger او یا هم ګوتې یا ګوته. سمه ده؟ un ongle، un ongle، un ongle او یا le ongle. finger nail څه؟ دا زموږ تاسو د ګوتې نوکان یا زموږ تاسو د ګوتې نوک. صحیح ده؟ نوک. le pouce، le pouce، le pouce، le pouce څه مانا؟ تمب، تمب. تمب څه ته ویل کېږي؟ غټه ګوتې ته ویل کېږي. دا زموږ تاسو غټه ګوته. لاس کې 5 ګوتې دي، دا 4 ګوتې چې اوږدې دي دا نه، دا غټه ګوته. سمه ده؟ دته. le dos، le dos، le dos، le dos، le dos څه مطلب؟ بیک، بیک. بیک کوم ځای ته ویل کېږي؟ زموږ تاسو شا. سمه ده؟ le jambe، le jambe سمه ده؟ la jambe وبخئ le نه لا، la jambe، la jambe، la jambe څه مطلب؟ لیک، پښه، پښه. le genou، le genou، le genou، le genou
څه مطلب؟ نی. زنګون. بخښنه غواړم ټایپ کولو کې مانه غلطي شوې ده. زنګون. سمه ده؟ زنګون. ښه. له شویې. له شویې. له شویې. له شویې. دا دوه دانې ال نه تلفظ کیږي. انکل. انکل. څه ته ویل کیږي؟ خنګرې. خنګرې. د خپې دا کوم وړه وړه هډوکي چې دي. سمه ده؟ چې فارسیوانان ورته بوجلک وایي. لو پie. لو پie. لو پie. فوټ. پښه. پښه. سمه ده؟ نو راځئ چې ځو د بل سلایډ په لورې. ملګرو کوشش وکړئ چې دا کوم لغتونه موږ تاسو سره تکرار وکړه. تاسو کوشش وکړئ دا تکرار کړئ ما پسې. دا چې څومره تاسو تکرار کوئ ستاسو ژبه به پرې راوکېږي. خیر ده که ځینې ځایو کې لا او له موږ نه غلطېږي، خیر ده موږ هم انسانان یو زموږ پام نه وي. نو کوشش وکړئ چې دا سره تکرار کړئ او زده یې کړئ. دا به تاسو ته ډېر ګټور ثابت شي. ښه دوستانو، په دغه درس کې موږ تاسو لږ شانته معلومات لوستې ده. په راتلونکي درس کې به تاسو ته زیات معلومات وي چې تاسو به مثال په توګه یو ډاکټر دفتر ته ځئ، یا مثال د یو دفتر معاینه خانې ته ځئ، یا شفاخانې ته ځئ، یا کوم ځای ته ځئ، یا ایمرجنسي ته ځئ، او تاسو غواړئ چې خپل ځان هغه دوی ته معرفي کړئ. البته معرفي کېدل نو مطلب زما دلته دا ده چې مثال خپل درد هغه دوی ته وښایئ، خپل ځان هغه دوی ته وښایئ چې کوم ځای درد لري، کوم ځای ښه ده، کوم ځای خراب ده، څه مشکل لرئ. صحیح ده؟ دا شانتې. دلته وګورئ، تاسو چې کوم ډاکټر دفتر ته ځئ اول به تاسو نه دا تپوس کیږي: Qu'est-ce que ne va pas? Qu'est-ce que ne va pas? Qu'est-ce que ne va pas? څه چل شوی یا څه شی صحیح نه ده. صحیح ده؟ نو تاسو کله هم چې د ډاکټر دفتر ته ځئ یا ډاکټر معاینه خانې ته ځئ هغه به تاسو نه دا تپوس کوي: Qu'est-ce que ne va pas? څه چل شوی. اوس نو تاسو به جمله داسې جوړوئ چې j'ai mal. j'ai mal. صحیح ده؟ موږ تاسو کانجوګیشن لوستی وو چې د افواغ سره وایئ. ښه؟ j'ai mal. زه لرم درد. اوس تاسو ته دلته په 4 طریقو باندې دا رنګو کې ښودل شوی ده. که چیرې کوم کلمه مذکر وي د نه به استفاده کوئ چې او وایئ. که چیرې مؤنث وي اله وایئ. که چیرې واول وي الو دا شانتې به وایئ، یا واولي یا اچي. او که چیرې پلوغیل وي بیا او وایئ. او. سمه ده؟ اوس به موږ تاسو د دې جمله جوړوو او کار پې کوو. دلته ګوره پلس partie des corps. partie des corps. کله چې j'ai mal یا دا کلمه یا دا کلمه یا دا کلمه یا دا کلمه جمع partie des corps. مطلب دا ده چې یو جمله چې جوړوئ د دې ځینه شروع کوئ، دا ارتیکل به ورسره اخلئ او د دغه ځینه یو نوم به انتخابوئ. سمه ده؟ دا شانتې. اوس به زه تاسو ته جمله جوړوم. د مثال په توګه ډاکټر تاسو نه تپوس یې وکړ چې تاسو څه مشکل لرئ. Qu'est-ce que ne va pas? Qu'est-ce que ne va pas? ته وایئ چې j'ai mal au. اوس او دې چې وویلي نو که چیرې هغه نوم مذکري نو مثال د خبرې دلته ګورئ لکه کو وایئ. j'ai mal au cou. سمه ده؟ j'ai mal au cou. دا لو به ورسره نه وایئ. j'ai mal au cou. مطلب دا ده چې زه په غاړه کې درد لرم. سمه ده؟ که چیرې مثال د خبرې تاسو سر خوږیږي نو څه وایئ؟ j'ai mal à la tête. j'ai mal à la tête. دا شانتې. صحیح ده؟ او یا د مثال په توګه که چیرې تاسو د خپل اوږه ښیئ او ستاسو اوږه درد کوي نو ته څه وایئ؟ j'ai mal à l'épaule. j'ai mal à l'épaule. سمه ده؟ ایپول چې ته ویل کېږي اوږه ته ویل کېږي او تاسو درد لرئ نو ته وایئ چې j'ai mal à l'épaule. زه په خپل اوږه کې درد لرم. یا مثال د خبرې ستاسو بازو درد کوي چې وایئ بیا هم j'ai mal au bras. au bras. سمه ده؟ د مثال په توګه ستاسو نوم درد کوي. پښتو کې ورته نوم وایي که نه؟
دا زموږ تاسو د ګیډې د کوم سوری چې ده. نو مثال د خبرې که چیرې ستاسو نوم درد کوي نو تاسو څه وایئ؟ j'ai mal au nombril. j'ai mal au nombril. سمه ده؟ دا سم دی. که چیرې ستاسو ګیډه درد کوي نو څه وایئ؟ j'ai mal au ventre. j'ai mal au ventre. که چیرې ستاسو لاس درد کوي j'ai mal à la main. j'ai mal à la main. که چیرې ستاسو پتون درد کوي پت نو څه وایئ؟ j'ai mal à la cuisse. j'ai mal à la cuisse. که چیرې ستاسو خپه درد کوي ګورئ دلته خپه j'ai mal à la jambe. j'ai mal à la jambe. که چیرې ستاسو خپه درد کوي j'ai mal au pied. j'ai mal au pied. که چیرې ستاسو د غټه ګوته درد کوي نو j'ai mal څه شی؟ j'ai mal à l'orteil. صحیح ده؟ orteil. 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 j'ai mal à l'orteil. سمه ده؟ که چیرې ستاسو سینه درد کوي j'ai mal à la poitrine. j'ai mal à la poitrine. که چیرې ستاسو د لاس مخکې ځای درد کوي j'ai mal à l'avant-bras. سمه ده؟ نو ګورئ دلته بغا دلته بره بازو ته ویلې دلته کوم ځای دا د لاس یا د مړوند نه لږ بره ځي کې مخې ځي ته ګورئ دلته هم دلته بغا استفاده شوه. صحیح ده؟ که چیرې مثال د خبرې ستاسو د لاس بند درد کوي نو څه وایئ؟ j'ai mal au poignet. j'ai mal au poignet. سمه ده؟ که چیرې ستاسو ګوته درد کوي دا مهم نه ده چې کومه ګوته وي j'ai mal au doigt وبخئ j'ai mal au doigt. j'ai mal au doigt. که چیرې ستاسو دا ګوته دا شست په فارسي کې ورته وایي او موږ تاسو پښتو کې ورته غټه ګوته وایو که چیرې دا درد کوي نو بیا څه شی j'ai mal au pouce. سمه ده؟ او که چیرې مثال د خبرې ستاسو زنګون درد کوي j'ai mal au genou. j'ai mal au genou. که چیرې ستاسو دا د خپې بند سمه ده دا درد کوي نو څه ورته وایئ؟ خنګیرې چې موږ تاسو ورته وایي j'ai mal à la cheville. j'ai mal à la cheville. همدا شانتې دلته دوستانو وګورئ دلته د بدن شا ده سمه ده؟ که چیرې ستاسو سټ درد کوي j'ai mal à la nuque. j'ai mal à la nuque. که چیرې ستاسو شا درد کوي ګوره شا ته کوم ځای ده مثال د خبرې د اوږه نه یو اندازه ښکته سمه ده نو j'ai mal au dos. j'ai mal au dos. که چیرې ستاسو دا د لاس څنګلې درد کوي نو څه وایئ j'ai mal au coude. j'ai mal au coude. که چیرې تاسو دا د ملا دا ځای درد کوي دته څه وایي هنچ. هنچ. سمه ده؟ دا موږ تاسو چې کمربند راځي پې صحیح ده؟ نو څه وایئ j'ai mal à la hanche. j'ai mal à la hanche. که چیرې ستاسو مثال د خبرې دا ځایونه درد کوي چې د بدن البته زموږ تاسو پښتو کې ورته بخښنه غواړم نو زموږ تاسو سورین ورته ویل کیږي سمه ده نو که چیرې ستاسو سورین دا دوه خوا درد کوي نو بیا څه وایئ j'ai mal à la fesse. j'ai mal à la fesse. سمه ده که چیرې ستاسو د خپې دا ځای درد کوي چې دا ځای ته څه شي مولې. مولې. مولې دوستانو دا زموږ تاسو د خپې شاته تاسو دا ځای وینئ دا هډوکې د دې شاته چې دا کومه غوښه پرته ده دې ته مولې ویل کیږي صحیح ده نو که چیرې تاسو هغه ځای درد کوي نو څه وایئ j'ai mal au mollet. او که چیرې ستاسو د خپې تل درد کوي د خپې تل د خپې د لاندې ځای سمه ده نو دې ته تلون وایي صحیح ده لو تالون. که چیرې دا درد کوي نو څه وایئ j'ai mal au talon. j'ai mal au talon.
سمه ده ملګري. نو تاسو ته د هر نوم په باره کې ما تاسو ته جملې جوړې کړي مؤنث مذکر سره د جمع سره او که چیرې مثال د خبرې دا اوس ما تاسو ته استفاده نه کوي. که چیرې د مثال په توګه ستاسو دواړه سترګې درکوي نو بیا کومه سي وایي ژعمال او ښه ژعمال او زیو او زیو مثال د خبرې زما سترګې درد کوي. سمه ده دا شانتې. نو دا د هر غړي په باره کې تاسو ته د جملې جوړولو مذکر مؤنث که واول وي او که ایچ سره وي او یا که پرولر مثال د خبرې د یو نوم نه زیات وي په دې طریقه تاسو ته د جوړولو د جملو د جوړولو طریقه هم زده شو او تاسو ته ګرامري بڼه هم دلته په تشریح کې ونیول شوه. نو زما فکر چې درس دلته پای ته رسېدلی ده. هو دوستانو دلته زموږ تاسو درس پای ته ورسېدو. بیا هم د تاسو نه د دې خبرې غوښتنه کوم که چیرې په کوم څه نه پوهیږئ کوم ځای کې مشکل لرئ مهرباني وکړئ موږ سره په کومنټ کې شیر کړئ زه به زر تر زره تاسو ته جواب درکوم. او د پخوا په شان دا درس چې دا په پی ډي اف کې به تاسو ته لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو لاړ شئ په هغه کلیک کړئ او هغه درس ډاونلوډ کړئ او کار پې وکړئ. مهرباني وکړئ درس ته مثال په توګه لیکل ته زیات زور ورکړئ تر څو چې ښه نتیجه ورته واخلئ. نو تاسو په دې کې په لوی او بخښونکي خدای سپارم تر بل درسه پورې خدای په امان.